بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في التفكر، باب دے په بیان د سوچ او فکر کی فی عظیم مخلوقات الله تعالی، د الله رب العزت په لوی مخلوقاتو کې تفکر او فکر کول، وفناء الدنیا او پدې سوچ او فکر کول چې دنیا فانی ده، او احوال الاخره د آخرت هیبتونه ډیر سختی، پدې کې سوچ او فکر کول، وسائر امورهما او دنیا آخرت تمام امور و کارونو کې سوچ او فکر کول، وتقصیر النفس او نفس کوتا کول، او وتهذیبها او داغی اصلاح کول، یعنی د نفس پاکول، وحملها علی الاستقامه او دی نفس لرا استقامت باندې آماده کول. نو دا باب چې دی باره کې امام نووي رحمه الله دلته راوړی دی چې تاسو سوچ او فکر وکئ د الله رب العزت په لوی مخلوقاتو کې، او پدې کې سوچ او فکر کول پکار دی چې دنیا فانی ده او آخرت دا واقعات دا ډیر سخت دي، او دنیا آخرت په تمام امورو کې سوچ او فکر کول او نفس لره کوتا کول، داغي اصلاح کول او دا نفس چې دی آماده کول استقامت ده. نو نن سبا مونږ او تاسې دا چرته وخت ملاویږي چې دا تفکر وکړو، سوچ او فکر وکړو. ډیرو مصروفیاتو د وجې نه هغه مصروفیات دا دي چې مونږ او تاسې خو د موبایل نه وزګاریږو. نو پدې کې سوچ او فکر کول، نو پدې کې امام نووي رحمه الله یو څو آیتونه ذکر کړي دي چې قال الله تعالی، الله جل شانه فرمایي چې انما اعدکم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا، فرمایي چې زه تاسو ته نصیحت کوم په یو خبره، ان تقوموا لله مثنى وفرادا، غدا چې تاسو الله جل شانه لپاره ودرېږئ، مثنى دو وفرادا، او یا یو ځان ته، ثم تتفکروا، بیا تاسو په دې فکر وکړئ چې په دې باندې تاسو سوچ او فکر وکړئ چې نشته ستاسو په پیغمبر باندې پیریان. نو په دې آیت مبارک کې چې دی د مکی خلکو ته الله جل شانه د طرفنا انصاف یو خبره بیان شوې ده، هغه دا چې نور خبرې پرېږدئ، تاسو خپل په دې پیغمبر کې فکر وکړئ، د عقل نه کار واخلئ چې دا پیغمبر چې دی دا رښتونی دی او کنه. تقومون مراد ودریدل نه دی، بلکې دا یو داسې محاوره ده، مطلب دا دی چې د دې کار کولو پوره اهتمام تاسو وکئ، هسې مهملې مه پرېږدئ، او په غور او فکر طریقې هم ښودلې چې ځانتوالي کې فکر او سوچ کول، دویمې چې خپلوانو سره مشوره کول. خو په دې آیت کې ارشاد دا دی چې دو کسان دی وي، ډیر رشتې پکې نه جوړیږي، ځکه چې کله ډیر خلک شي نو بیا هم خبره هغه نتیجې ته نه رسیږي، بې نتیجې پاتې کیږي. نو په دې ټول کارونو کې چې دی، په دې ټولو خبرو کې شرط دا دی چې دا ټول کارونه دا خالصتا د الله جل شانه رضا د پاره بوي. نو دغه کارونه چې دی ټول به تاسو کوئ د باری تعالی راضي کېدو په خاطر، او دا مخکینی چې تاسو څومره سوچونه او عقاید دي هغه به ذهن نه وباسئ، صرف به حق پسې بځئ. نو که تاسې حق پسې ځئ نو خامخا به حق تاسو ته ملاویږي. او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیونی نه دی، کاهن نه دی، ځکه چې دی 40 کاله په خپل قوم کې تیر شوي دي، خلک یې بالکل پیژني چې صادق الامین دی،
بیا یو دم د توحید کلمې دعوت چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکینو دا به خامخا د وحی په ذریعه بوي نه دا چې ځان نه خبره کړی وي. دومره تاسو سوچ او فکر وکړئ چې سلويخ کالو کې د دې مبارک د خلینه داسي اخو خبره تاسو اوریدلې ده، یعنی کردار نه تاسو واقفه یې ده مبارک نه. بل آیات کې راځي چې الله جل شانو په مخلوقاتو کې غور او فکر کول. وقال تعالی ان فی خلق السماوات والارض، بشک د اسمانونو د ځمکې په پیدایش کې واختلاف الليل والنهار او پاوړېدو راوړېدو د شپې او ورځې کې لآیات لأولی الالباب، په دې کې د الله جل شانو د قدرت دلایل دي. لآیات لأولی الالباب یعنی د عقلونو خاوندانو ته، الذين يذكرون الله، د عقلونو خاوندان هغه کسان دي چې الله رب العزت یادوي قیاما وقعودا وعلى جنوب، په ولاړ او په ناست او بډړه. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، دی د اسمانونو د ځمکې په پیدایش کې سوچ کوي. یتفکرون فکر کوي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، او دی وی چې الله جل شانه تا د باطل او یعنی باطل او بیکار نه دی پیدا کړي، یا الله جل شانه ته د ټولو عیبونو نه پاکي. نو شان نزول د دې آیت مبارکه سداسي علما فرمایي چې یو ځل عطاء ابن ابي رباح رحمه الله د المؤمنین عائشه رضی الله عنها په خدمت کې حاضر شو او ویل ک تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کما ناشنا خبر لیدلې وی مونږ ته بیان کړي. عائشه رضی الله عنها په جواب کې فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خبرې او کارونه ناشناو، خو یو عجیبه خبره دا ده چې یو شپه زمون خواته تشریف راوړ او مبارک زما سره سم لاستو او بیا ویل چې ما پرېږده چې زه خپل رب عبادت کوم. هغه د بسترې نه پاسېدو او اودس وکړو مبارک، نو هغه خپل رب ته ودرېدو، دومره یې وجړل چې اوښکې په سینه مبارک باندې راتوی شو. بیا رکوع ته لاړو، په دې کې هم همغسې وجړل لکه څنګه چې په قیام کې جړلی و. بیا سجدې ته لاړو، په دې کې هم همغسې وجړل لکه څنګه چې په رکوع کې جړلی و. تر دې چې سحر مونځ دپاره بلال رضی الله عنه مبارک اذان وکړو او د جماعت خبرې ورکړو. بلال رضی الله عنه چې یا رسول الله تاسو دومره زیات وجړل، حال دا چې ستاسو وړاندنې او وروستنې ټول ګناهونه بخښل شوي دي، بیا ولې دومره جاړئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ای زه د خپل رب شکر گزار بنده جوړ نشم، زه به ولې نه جاړم؟ حال دا چې په دې شپه کې الله جل شانو په ما باندې د آیتونه نازل کړل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. نو د یو شی حقیقت ته ځان رسولو لپاره تفکر ویلې شي. نو د دې آیت نه معلومه شوه چې تفکر چې دی دا غور کول دا په عبادت کې شامل دی. نو په دې وجه علی رضی الله عنه نه منقول دی، هغه فرمایي علی رضی الله عنه مبارک فرمایي چې تفکر ساعت خیر من قیام. دا مبارک فرمایي چې یو ساعت سوچ او فکر کول د ټول شپې عبادت نه غوره دی. عمر ابن عبدالعزیز ورته غوره عبادت ویلې دی او ډیره صحابه کرامو نه دغه منقول دی چې هغوی به فرمایل چې د ایمان رڼا په غوره فکر کې دی. نو تفکر فکر دی په دې کې. او بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وقال تعالی، یعنی د اوخیارو یعنی د کم چې اوخیار خلق دی هغوی دپاره مثالونه بیانوي. الله جل شانو فرمایي چې افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آیا دوی اوښ ته نه ګوري چې څنګه پیدا کړل شوی دی؟ و الى السماء کیف رفعت، او اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړل شوی دی؟ و الى الجبال کیف نصبت، غرونو ته نه ګوري چې څنګه مونږ د میخ په شان دا مضبوط دا ودرولې دي. و الى الارض کیف سطحت، ځمکې ته نه ګوري چې څنګه مو غوړولې ده. فذکر انما انت مذکر، نصیحت ورکوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بېشکه دا نصیحت یعنی ته نصیحت کوونکی یې. افلا ينظرون الى الابل
کیف خلقت. قتاده رضی الله عنه فرمایي چې کله الله جل شانه د جنتی شیانو صفتونه بیان کړل نو گمراه او بیلارو خلکو به پدی تعجب وشو چې هغه د دې شیانو به تکذیب وکړو. نو پدی باندې الله جل شانه د آیاتونه نازل کړل فرمایي چې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ایا دا چې کله سرور مرفوع نازل شو نو گمراه او بیلار خلکو به اعتراض وکړو چې پدی اوچتو تختونه مونږ څنګه کینو. او پدی باندې د آیت نازل شو چې الى الابل په اوخانو کې فکر او سوچ ته اشاره ده چې پدی کې فکر وکړي. کم کس چې پدې کې فکر وکړي نو هغه به د الله جل شانه قدرت به په اسانه سره وپیژني چې څومره لوی عظیم یعنی جوسی والا مخلوق یعنی اوخانو په شکل پیدا کړی دی. او بیا و الى الجبال كيف نصبت او به پزمکه رواني کړی دي. نو کله چې پیدا کو نسبکه چې د په خوځیدو شو داسې نو پدی باندې میخونو پشان لوی لوی غرونه چې دی دای خخ کړل د د پاره چې زمکه په قلاره باندې شي. نو پدی کې ډېرې فائدې هم اخی دی. و الى الجبال و الى الارض كيف سطحت زمکه ته هم وګورئ چې څنګه مو غړولې ده. هم دغه سي حالت به د جنتی بسترو هم په یو حدیث قدسی کې راځي چې الله جل شانه فرمای چې زمانه سیوا بل څوک د اوخ په شان ساروی پیدا کولې شي او د اسمان په شان اوچت بل کم شي پیدا کولې شي او د غرونو په شان کلک میخونه په شان پیدا کولې شي. بل یعنی بل څوک پیدا څوک هم د ځمکې په شان داسې بل شي داسې غوړولې شي نشي غوړولې. نو فذکر انما انت مذکر په دې شیانو کې غیر دغه تاسو غور او فکر کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دلته چې تسلی ورکول مقصود دی چې تاسو په ذمه صرف تبلیغ دی او دی حساب کتاب سزا او جزا به زمون په ذمه باندې وي. تاسو بس صرف تبلیغ او وعظ کوئ حساب کتاب ور سره باری تعالی کوي. تعالی الله جل شانه فرمایي چې افلم يسيروا في الارض فينظروا اي دی پزمکه نګرځي چې دیو ګوري. الايه والآيات في الباب كثيره او پدی باب کې آیاتونه ډیر زیات دي. ومن الاحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه او کم حدیثونه چې مخکې تیر شول یو هم دا دی چې الکیس من دان نفسه او خيار سړی هغه دی چې خپل ځان سره محاسبه وکړي. نو پدې کې علما کرام فرمایي چې په عربو کې د ګرځېدو را ګرځېدو رواج نو یعنی دوی به ډیر سفرونه نه کول. نو پدې آیت کې خاص دوی ته خطاب دی هغه هم استفهامي انکاری په شکل کې دی چې آیا تاسو د عادیانو ثمودیانو قومونه نه دی لیدلی او نه مو د دې کورونه لیدلی دي. هغه خو د مکې سره نږدې دي چې دوی مضبوط کلی او کورونه څنګه الله جل شانه په خپل قهر او عذاب باندې نیس او نابود کړل. نو د دین عبرت حاصل کړي چې هغه خپل هم زیات مضبوط او طاقتور خلکو او کورونه هم داسې کلک کلک جوړ کړیو. لیکن بیا هم الله جل شانه کله چې عذاب په نازل کو نو هغه د خپل ځانونو بچ کولو هیڅ هم نه پاتې. آیا هغه خپل ځانونه بچ کړل او نه کورونه بچ کړل نو هیڅ ورته فائدہ ونه رسیدا. نو الله جل شانه عذاب په نازل شو نو هغه نه خپل ځانونه بچ کړل او نه کورونه چې کوم مضبوط ورته جوړ کړیو دا ورته هغه څه فائدہ ورسوله.